زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ او د سبسکرایب په څنګ کې د بیل یا ګنټې نشان ووهئ د نوي ویډیوګانو لپاره. السلام علیکم ګران کتونکو، راځم د انجکشن ټیکنیک یا د ستنې لګولو طریقې تاسو ته ښیم په کوم ډول کولی شو چې موږ ستنې تطبیق کوو، څه ډول باید موږ ستنې یا انجکشن وپېژنو چې دا د څه شي لپاره کار کوي. اول پوستکی باید وپېژنو. ټولې ستنې د پوستکي څخه تېرېږي، که عضلاتو کې وهل کېږي، که رګونو کې وهل کېږي، که پوستکي لپاره وهل کېږي، ټولې باید لومړی د پوستکي څخه تېر شي. د اپیډرمیس خارجي برخه ده او ډرمیس لاندنۍ برخه ده. نو د اول موږ باید آی ایمنه انټر ماسکولر یعنې په د عضلاتو کې د ستنې داخلېدل. په عضلاتو کې موږ کله چې ستن د عضلاتو کې وهو، دلته باید دا نیډل د پوستکي سره 90 درجې سره قرار ولري، کوم چې فکچر کې ګورئ. کله چې په نیډل د پیچکاري 90 درجې قرار ولرو، په همدې ترتیب باید د پوستکي څخه تېر شي او عضلي طبقې ته ورسېږي. بیا د عضلي طبقې یا د غوښې ستن تطبیق کېږي. دا د غوښې ستن وایي. دویم سبکوټانس ده، یا د پوستکي کې یا د لاندې کومه طبقه ده، د اصلي د ډرمیس لاندې سبکوټانس کې کومه ستن وهل کېږي. دلته باید نیډل د پوستکي سره په 45 درجې قرار ولري. کله چې نیډل د پوستکي سره په 45 درجې قرار ولره، نو دلته موږ باید پیچکاري یا نیډل داخل شي او د سبکوټانس طبقې ته ورسېږي. په همدې ډول تطبیق کېږي. دریم ډول آی وي چې تاسو چېرته ګورئ، دا انټروینس ده، یعنې په ورید کې داخلېدل. دلته باید نیډل د پیچکاري 25 درجې د پوستکي سره قرار ولري. په همدې ترتیب تاسو ورید ته انجکشن داخله کوئ او کله چې ورید ته انجکشن نیډل داخل شو او د ستنو په داخلېدو سره وینه په پیچکاري ته راتلو سره ورید لرې وینه تاسو ستن تطبیقولی شئ. څلورم انټرډرمل ده. په پوستکي کې ستن وهل. دلته باید د نیډل د پوستکي سره د 10 څخه واخله تر 15 پورې درجو پورې باید د نیډل د پوستکي سره قرار ولري. په همدې ترتیب د تاسو پوستکي ستن ورکولی شئ، یا نیډل انجکشن وهلی شئ. دا د انجکشن ټیکنیک و. په دې هیله چې ویډیو مو